په سعودي عرب کې به تاسو د خپل برق نه خپل سیم ته ایزیلوډ څنګه کوئ. اکثر زه ډیر وطنوال ګورم چې بقالو ته ځي او خلکو ته وایي چې یاره زمونږ د سیم ته موږ ته ایزیلوډ وکړئ. په سعودي عرب کې دننه تاسو د الراجي بانک نه داسې د برق اپ نه خپل سیم ته په اسانه باندې ایزیلوډ کولی شئ. تاسو به کتلی وطنوالو اکثر چې تاسو ته څوک ایزیلوډ کوي نو تاسو ته وایي چې یاره موږ به پکې ستاسو نه دومره کټینګ کوو. نو راځئ چې موږ به خپل سیم ته په سعودي عرب کې د خپل موبایل نه یا د برق نه د هر بانک نه څنګه ایزیلوډ کو. په دې ویډیو کې درته سپیشلی زه د برق طریقه خیم، نور د هر اپ چې وي ټوله یو شانتي طریقه ده. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو ته سره لایک شیر کړئ. دې نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه ته سره لازم سبسکرایب کړئ. او موږ په ټیک ټاک باندې هم لایو شروع کړی دی. نو وطنوالو د سعودي عرب د ماښام په 9 بجې باندې موږ لایو راځو. هغې ته راځئ، تاسو څه کوېسچن نو موږ ته سپورټ هم کوئ او تاسو د کوېسچن جواب به هم موږ تاسو له درکو. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. دې دپاره به تاسو خپل برق اپلیکیشن کولاو کړئ. په برق اپلیکیشن نه تاسو خپل سیم ته په اسانه باندې ایزیلوډ کولی شئ. خو یاد ساتئ چې تاسو ته زه خپل سیم وایم ښه، د بل چا هغه نه. د بل چا هغه پې ما نه دی ټرای کړی. خپل سیم ته پې په اسانه ایزیلوډ کیږي. نو تاسو به په دې مارکیټ باندې کلیک کړئ. دې مارکیټ نه پس به تاسو وګورئ چې ستاسو سره کمې کمپنۍ والا سیم دی. ښه STC دی. دا تاسو کتی شئ پاپولر ریچارډ کارډ دی، تاسو ته مخامخ لیکلی دي. دا وګورئ، دا پکې د 20 ریالو کارډ دی. اخرنی کم لیمټ چې دی دا پکې د 60 ریالو کارډ دی. دا بیا د STC هم چې کم دی 20 ریال دی. نو موږ به په دې اوس د دې د برق چې په کم نمبر باندې رجسټر دی دا موبایل دی. نو چې تاسو کم سیم ته بیا ایزیلوډ کول غواړئ نو تاسو ته په دلته کې شو کیږي. دا تاسو ویو آل هم کولی شئ. دا تاسو سره STC موبایل زین، دا پکې لاندې پرن دی، لیبرا، سالام، دا ټول سیمان په دې کې پراته دي. صحیح ده. تاسو سره چې کم سیم وي په هغه کمپنۍ به کلیک کړئ. فور ایگزامپل زه تاسو ته اوس په دې ما سره پکې زین سیم دی نو زه به په زین باندې کلیک کړم. د زین چې کوم اخرنی سټاک چې کوم دی که نه ان سټاک نو دا 25 ریال دی. بیا به تاسو په دې بای ناو باندې کلیک کړئ. چې کلیک کړئ نو دا تاسو ګورئ نمبر یې دا راغستی دی. صحیح ده. SMS واچر کوډ نو دې ته به کوډ ځي. د هغې نه پس به بیا تاسو ته چې کوم دی کوډ به لاړ شي واچر کوډ. هغه بیا تاسو خپل په موبایل کې ډایل کړئ د زین په سیم کې. نو ستاسو موبایل ته به د 25 ریالو چې کوم دی ایزیلوډ وشي. ښه دغه سمپل طریقه یې وه. او که خپل سیم ته کوئ نو هم دغه طریقه ده، په اسانه باندې تاسو کولی شئ. ډېره مننه. که بیا هم صحیح په کمنټ کې تپوس کولی شئ.